او اوس هم بلنه ورکوو د دغه پرتمینې جلسې په دې پړاو کې د مقررینو په سلسله کې د قدر او اعزاز خاوند د کندهار مشهور عالم او د حکیمیه مدرسې مهتمم الحاج مولوي سید احمد سعید صاحب ته چې د دریز مخ ته تشریف راوړي او ګرانو حضارو ته خپل علمي هر اړخیزه او ګټوره وینا واوروي د حکیمیه مدرسې مهتمم محترم مولوي سید احمد سعید صاحب. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. محترم حاضرین مسلمانانو، قدرمن علماء کرام، مشایخ، سپینږیري، هغه پر سټیج باندې دلته وجود لري، د هغه په مخ کې زما وینا د ادب خلاف کار دی. د حمادیه مدرسې د ادارې او د محترم حضرت مفتی حماد صاحب د حکم په تعمیل باندې ستاسو سره لږ خبره شریکوم. بعض خلک وایي عینو مینه وګوره، جلسه وګوره. عینو مینه خو د فتنو مینه ده. ناروا او فحشا منکرات دا څنګه نه کورلش خبره سړی نه پیښ او دا د شټیر ځوانانو سم غوښتنه کو چې بانډار پریر شي. نو دا د فحشا او د منکرات او زائدی په جزای کې وګوره جلسه او علماء خراب شوی جوړي. داغه ته فکر نه کوي چې دا پرمختللې دنیا د متمدنه د انټرنیټ دنیا ده. نو پاینو مینه کې وګوره مدرسه او جلسه او علماء کرام. بل طرف ته کوم وګورو زموږ اسلامي مقدسات، مدرسه، مسجد، الته د دې ټلیفون او انټرنیټ وو د دې سروزونه، هغه مسجد ته جماعت ته د عبادت ځای ته راغله. نو د دې د فحشا او د منکر د جناروا مراکلو ته ولید الله تعالی د کتاب د قران رڼا مړ نور ولو. دا د هر عالم مسؤلیت دی چې د فحشا او د منکر په ځای کې به دعوت الی الله کوي. د فحشا او د منکر په مابین کې مدرسه او مسجد وو، د الله تعالی د کتاب د قران کریم خدمت ورته شروع کړه. ډېر د افسوس خبره ده پر انټرنیټ او پر فیسبوک باندې تاسو دوه کسان سره معادله کی. یو د دنیا په سطح یو لوی مشهور عالم، هغه وګوري چې په فیسبوک کې څو کسان لیدونکي لري، او یو ناروا، یو پاشا، یو منکر، یو بربند لشه سزا. تاسو دا معادله کې چې د عالم پیروان ډیر دي، د دنیا په سطح مشهور عالم. ما ته یو مولوی صاحب دا خبره وکړه چې یو ډیر مشهور عالم د هغه د فیسبوک په دنیا کې 4000 کسان پیروان سته، او یو پاشا، یو بربند او لسه شزه د هغه 2 لک کسان مینوال سته. 2 لک، یعنی کافرانو دا میدان مړ سوړی دی. په فیسبوک کې یو ناروا شزه هغه 2 لک اتباع او پیروان لري.
او د دنیا په ساته یو لوی شیخ الحدیث هغه ټی ډیر زور هو شپږ زره کسان پیدا کی علما هغه د کافر په مقابله کې د جناروا او د منکرات په مقابله کې هغه هر میدان ته باید دی ورس عالم که په حجره کې پټ ناس چې د باندې په بازار کې ناروا فحشا قسمه قسم منکرات هغه روان وي الله رب العالمین د صدا پښتنه کوي چې د نن زمانه مقتضا ده چې ته په حجره کې پټ کښینه هلته یوازې عبادت کوه نفلونه کوه ذکر او اذکار کوه کافران ورلکه دغه د الله تعالی وجه مخلوق ته دا شرمشان د دنیا ورلکه چې د ازمن مسلمانان نوی ځوانان دا پر قسمه قسم شیطانی لارو باندې بوز تاسو په خپل ماته دا جواب راک د یو عالم جمع په جبانه فارغ کیږي چې په وجره کې پټ کښنم بس بزرګي کوه د ځان د پاره جنت غواړه د عالم مرګ دا د عالم مرګ هغه وخت دی چې د عالم سره د ټوله عالم غم سره وي فکرمن وي د الله تعالی په جن باندې خوابه دی د الله د پیغمبر عادت څنګه و د هغه صفت هغه خو دمره جړل د امت په باره کې چې الله رب العالمین ورته وایي فلعلک باخع نفسك على الا يؤمنوا اے پیغمبره دا ستاو مچان چې ایمان نه راوړي د دې د ایمان په خاطر خو به ته ځان هلاکت ته نه وراچې انك لا تهدي من احببته ولكن الله يهدي من يشاء الله پیغمبر برالی خپل اکاتب ویل د زکندن په حالت کې به ورته ویل ولفت ما ته په غوږ کې کلمه د لا اله الا الله وای کافران د مکه را ابو طالب چې ول دا ساوراره مرد بوتانو سپکه کې یو د الله رب العالمین توحید بیانې زموږ ټول د نیکو د پلار هغه کم جن چې واغې ټول را باطل کړی دي د الله پیغمبر ته وایي وای کته مشرتوب غاړي د ټوله مکه مکرمه مشرتوب بدر کده مالداری و د شتمنی ارمان لري ټوله مالدار به تا کوشتمنی او کده زنانو په باره کې ستاره رغبت دو ټوله عربو کې باغه حسندار جمالدار بیبي ساته درک الله پیغمبر وای ما په ولاس کې کلمر په ولاس کې سپورمې تاسو راکشیر دی زبدرجه دعوت چیر نسم چې لا اله الا الله د الله د پیغمبر سره دا غمر سره و د طایب پر لارو بروانو د الله تعالی د جن د پاره د الله پیغمبر په دبر وشتل کېدی در پښوی به وین روانه و ګوري دا خبره تاسو یاد ولري د الله پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه ذات انور دی چې د ټوله امت پر دې اتفاق دی چې پیغمبر علی السلام افضل د ټوله مخلوق دی حتی هغه د بدن مبارک سره چې کومه خاوره مشته ده هغه تر عرش کرسی هم بهتر او افضل ده دا هغه پیغمبر دی منګر دا هغه پیغمبر دی چې الله د جن په مقابله کې د غاښ په شهادت باندې رسیږي د بدن مبارک زخمی کیږي د بدن در پښو وینه بهیږي دغه جن د ابقاء د اعلا د فاره و معالمه تخبد الله د پیغمبر نه بهتره چې د الله پیغمبر پر ځان باندې دا تکلیف او زحمت وړي در الله د پیغمبر خو به تر محبوب نو مؤمنانو مسلمانانو د هر عالم دا وظیفه د الله رب العالمین په هر زمانه کې د هغه زمانه د علماو سره هغه غشتنه کوي چې الله رب العالمین د مخلوق څخه غواړي نو زه ډېر شکر گزاري دغه عینو مینه د علماو ساده کوم چې دلته مدرسې جوړ کړي جلسې جوړ کړي دا ګرد خلک وای د جمعې پر ورځ ته سناتار جوړ سنارواوي خیمه ولاړې دي زنګلونه دي زنانی او مټرانو میلیو کیسې او عملیه وای دا خو نو مینه ده د خارج پر نقشه جوړ د چې دار 400 غواړي هغه ځکه
مومنانو مسلمانانو دا ټول تاسو په خپل سترګو باندې د منکرات او فحشا ویني. زموږ په اسلامي خاوره کې دغه ناروا اعمال روان دي. الله رب العالمین د دې مخلوق د پاره چې کم جن مختار کړی دي هغه د اسلام مبارک جن دي. رضیت لكم الاسلام دینا. در اسلام مخکې به تاسو د علماو څاورېدلي چې دا انسانان رنگونه د انسانانو، شکلونه د انسانانو، اعمال د حیوانانو، د درندگانو، قتل، خون، جنگونه، مدعای بدی، دشمنی، شرابونه، حتی خپل لونی به ژوندۍ په قبرو په خاوره کې شخولې. تاسو په دغه سر خلاص کې ګوري په دغه خبره چې دغه اسلام نه و، د اسلام مخکې د پیغمبر خدا علیه السلام در بیاست مخکې انسانان په کم حالت کې و؟ نو انسانانو د حیوانیت ژوندو. الله رب العالمین پیغمبر علیه السلام ورته راواستوي، د اسلام مبارک دین ورته راواستوي. انسانان د انسانیت په چوکاټ کې روان شو. په دنیا کې د اسلام رڼا وغوړېدل. د اسلام رڼا د دنیا و هر کونج کونج ته د مبارک صحابه کرامو په وینه او په بدن باندې ولاړه. تاسو لږ په دا خبره سر خلاص. جیش کال تقریبا راشده خلافت وو د خلفای اربعو، د عدالت او د الله تعالی د جن د قران د احکامو د نافذولو نظام په ټول اسلام کې دنیا کې روان. داغه سورسته مؤمنانو جیش کاله جیش درنی وکاله د امویانو خلافت په دنیا کې اسلامی نظامو. د اموی خلافت را ورسته بیا عباسی خلافتو تقریبا 400 کاله په دنیا کې عباسی خلافت. په ټول اسلامي ملکو باندې یو چتر، یو اسلام، یو نظام. د هغه څورسته 400 کاله تقریبا عثماني خلافت وو. تاسو لږ په دا خبره باندې ځان پوکي. د عثماني خلافت په آخر کې د سلطان عبدالحمید په زمانه کې چې ټول اسلامي نړۍ د الله تعالی په دین باندې روښانه و، اسلامي احکام روښانه و، د الله تعالی د کتاب د قران کریم احکام نافذ و. تقریبا 891 میلادي سنه کې د يهودانو نصرانيانو یو ډله جوړه سواله سلطان عبدالحمید ته. ول په فلسطین کې مرته یو ټوټه مذکر راکړه د يهودو د پاره ممر یو سلطنت جوړ. هغه ټول د دربار وشړل. بیا دغه يهود نصارا رااله په سویزرلند کې یو لوی اجتماع د دنیا په سطح جوړ کړه. په دې کې د اسلام په مقابل کې تنظیمونه جوړ کړه. په ترکیه کې د مصطفی کمال اتاتورک په نامه په نجد کې، په عراق کې، په دې وطنو کې د اسلامي خلافت په مقابل کې تنظیمونه وروزل. پر اسلامي خلافت حمله وکړه. په دنیا کې اسلامي نظام ټوکر ټوکر، اسلامي ملکونه ټول د کافرانو ولاسته ولویدل. اسلامي خلافت تقریبا 101 یا 102 یا نه تقریبا 100 کال کېږي چې په دنیا کې د اسلامي خلافت هغه چتر او سایوان د مابین زولاړي. يهود نصارا کفار هغه پر اسلامي ملکو باندې قبضه ولګول. یو هغه د شاه ظلمه وطن افغانستان. په هغه زمانه کې 2 جنگ وسو. تقریبا اول جنگ جهانی او دوهم جنگ جهانی. تقریبا 9 لک کسان په اول جنگ جهانی کې مړ شول. 6 لک کسان ورک شو، 50 لک تقریبا زخمیان. کفارو زموږ د اسلامي خاوري
د استعمار د پاره قوتونه دلته راوستلي دي. تاسو به د پلرو نیکو اورېدلي چې یو د انګريزانو هغه اوله حمله وه د میوند ملالي شرکت پکې کې سوی وو. بل هغه سری لشکرې د شورویانو دا خو د سپینږیرو ټولو په یاږي. دا دوامه حمله پر افغانستان وس. دریم دا د دنیا ناټو 45 ملک د دنیا کفار. ومدا خبره درته کوم چې را افغانستان کې څه شو؟ صرف افغانستان کې د الله تعالی کتاب د قران نظامو. کافران دا نشي زغملای چې په دا غزمر په اسلامي خاوره کې اسلامي نظام یې د قران نظام یې ځکه دا د کافرانو ملکو ته هم سرایت کوي. بیا پر دغه اسلامي خاوره باندې تسلط وکي، حمله وکړه. مؤمنانو مسلمانانو د کافرانو دغه حمله دا څه سر په خلاص کی په دې خاطر درته وایم مور ډیر ځوانان چې وی هغه د غربیانو د نورو ظالمانو د گمراهانو د هغو مفکوره زین تر ویدلی. حمله وکړه زما اوستا ورور کور زنانی ماشومان ځوانان سپینځري په شهادت باندې ورسول. دا خدای الله تعالی یو نعمت او اعزاز دی چې الله رب العالمین زموږ په خاوره کې د الله د کتاب د قران هغه لوی منقبت شهادت مرترا په برخه د الله د پیغمبر د ټوله ژوند هغه عظیم ارمان هغه دا و چې د قسم اخیستی والذي نفسي بيدي والذي نفس محمد بيده لو وجدت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالی هغه منقبت مرترا کړی دی. د دې څخه بغیر کتا شهریدلی د ازمر پزوانانو کې چې وس کومه نظریه کومه مفکوره ده وای د قران کریم سوار لسو کال مخکې یو کتاب نازل دی. ول د انټرنیټو د فیسبوک دنیا ده متمدنه دنیا ده. هغه زول شریعت زړه احکام په نن زمانه کې نه جاری کیږي. العیاذ بالله. ګوري دا خبره ما خپل په غوږ اوریدلې ده. او د کلو قران کریم العیاذ بالله کتابونه دا په نن زمانه کې نوې قانون غواړي، بین المللي قانون، اساسي قانون د انسانانو د پاره. د الله کتاب العیاذ بالله د نن زمانه د انسانانو د پاره کفایت نه کوي. او حال دا چې د الله تعالی کتاب قران کریم تر قیامت پورې د ټوله دنیا د ټولو انسانانو د ټولو مشکلاتو د حل یو ځنی لار قران کریم دی. دغه فکر چې په ځوانانو کې دی دا د کومې خوا پیدا دا کوپارو چې کوم قانون جوړ کړی دی و یاره خارج تتللی و معجب و امنو عجب اخلاقی خلک و عجب پر قانون برابر خلک و دلته مرته صفات کی ظالمان. بعض خدا سي جوانان خلک دي خلک د هغه ځوانانو صفات کی چې د الله تعالی پر کتاب باندې زیګر ټوټه ځان د الله تعالی پر جن قربان دی شپرتي شي ځان قرباني پستړیا تکلیفو پغلا او په پټه باندې پر بندرو باندې روان دي او کو پر ملکو ته خارجي ملکو. تاسو به خبر یاست موږ افغانانو پر د دریابو پر د بند لارو بندرو باندې ځو خارجي ملکو ته اروپا او امریکا و چالت قبول سم العیاذ بالله. په دغه لار کې به تاسو اوریدلی ډېر مسلمان ځوانان ځانونه قربان کړه د دې د پاره چې وکړي ملک ته ځان ورسي. دغه فکر چا د ځوان په دماغ کې پیدا کی. زما ځوان ما ته وایي وای ته ورسه امریکا ته اروپا ته د خارجي ملکو ته ورسه د هغو قانون وګوره، اقتصادي وګوره، د هغو تعلیم وګوره، نه فقر ستا نه بېسوادي ستا ټوله تعلیم یافته خلک دي. د ښځو حق معلوم دي، د نارینه‌و حق معلوم دي. ګوري مؤمنانو مسلمانانو زموږ علماء کرام ناس دي زموږ په مدرسو کې یو کتاب درسیږي د نکاح هدایه په نامه. دغه نکاح هدایه کې تاسو په خپل علما به درته وایي د ښځې حق هغه پر خاوند دادی چې خاوند به د کور
ډوډۍ و نفقه ورته راوړي، زنانه به په کور کې ملکه د شهزادګۍ په رقم باندې ناسته وي. حتی موږ په مذهب کې یوه مسئله دا ده چې ښځه پر د خپل میړه دا حق لري چې میړه به یو خادم وجه خپلې بیبي ته دري، یو خادم به دري و خپلې بیبي ته. دا د ښځې عزت دی، دا د ښځې اکرام دی زموږ په مذهب کې، زموږ په دین کې. اوس نو تاسې ورسې یادی چې خارج یادی هغه ډېر پرمختللي ملکونه. علامه بیطار دا د عربي نړۍ یو عالم دی، هغه وایي زه په امریکا کې یو ځای ته ولاړم، یو کور ته ورغلم، هلته مې یو کوټه نیول، یو ځای مې یو ښځه ولیده 13 کلنۍ نجلۍ ده، پیغله ده، ژاړي. ول هلته کور ته ورغلم چې ما دا ښځه ولې ژاړي؟ ول هغه ول دا زموږ لور ده. ول پر څه شي ژاړي؟ ول پر دې ژاړي چې زموږ قانون دا دی په امریکا کې چې ښځه د 18 کالو شوه، نفقه، کور، خونه، ځای، دا هیڅ حق پر ورور، پر مور، پر پلار نه لري. نور بزی په خپل بدن، په خپل ګټه، په خپل پیسو باندې په خپل خوراک او چشاک او خپل شپه او کوټه پیدا کی. اوس موږ ته راغلی و خپل مور پلار ته چې ماته دا یو کوټه په کرایه راکه، وای نور خلک په دیش فرانس غواړي، کرانس دې په شل غوښته، نو موږ نه کړو ور په دې خاطر دا ژاړي. ګور هي د مور پلار شفقت وسیله په مسلمانانو کې. تاسو د کافرانو وسیله او قانون ګوري د مسلمانانو. دا ردی پر مختللی ملک دی، بشر دوسته د شذو سره د زنانو سره دا هغه د دې حق دی، ازادي ده. موږ غولېدل ځوانانو شزم پر رادیوګانې کې ناره وي. کابل او کندهار کې الله پاک کې حماد صاحب دې ته اوږد عمر ورکړي، الله دې د دې خدمتونه قبول کړي. ومدا 200 د پاشا او ناروا رادیوګانې زما اوستا پښتنې خوندې په بیا حیايي او بیا شرمي پکې ګډي. اله پر ګلو نګانی د غوسره خبرې کوي چې زب شعر درته وایم، زب غزل درته وایم. ناروا فاسقان ملایان پکې پیدا کړي. دومره بیا حیايي او بیا شرمي او بیا عزتي پښتنې خوندې زموږ په شهر په کندهار کې رادیوګانو ته زنګون وروي. دا بیا حیايي او بیا شرمي چې تاسو وینئ، د سړی د سترګو وبتو یې سړی په شرمیږ. نو دونه د پاشا رادیوګانې الحمدلله د اسلامي رادیوګانې موږ د ځوانانو، زموږ د زنانو، زموږ د پیغلانو د اوغو زړه د الله تعالی په قران باندې ورنورانی کړی دی. دا زموږ پر ټولو علماو یو عظیم احسان دی. د محترم حماد صاحب دې زموږ غاړي او زموږ ذمہ را خلاصه کړی. زما لور ته ما تعلیم نه دی ورکړی، زما بیبي چې الله به زما سره د خپل بیبي په باره کې سوال کوي. وانذر عشيرتك الاقربين، د الله پیغمبر ته د الله د امر دی دا نږدې قریبان دی و بیرو د الله تعالی. ما په یو کال کې ولاکه د خپل بیبي ته خامخا بعض علما ورته کړي، خو ما مصروفیت یو د کتاب خبره، د قران خبره، منګر دغه رادیوګان زموږ د علماو ذمہ را خلاصه کړ. دا د فحشا او د بے شرمۍ د خبره ګوري روانه ده. وهم د هغه شل 200 رادیوګانې ټول د ظالمانو، د ګمراهانو، د کافرانو په پیسو باندې تمویل شي. د اسلامي یو رادیو د ټولو په مقابله کې ده. واعد لهم ما استطعتم من قوه، دا یو معنوي قوت دی د الله تعالی د کتاب د قران په فرموده باندې د رادیوګانو مقابله خو په منبر ځنه سم کوي. ما ته چې ډیر ناس کې دارسو انسانان الته وی رادیو ته په زرهاو انسانانو غوړ نیولي، په مسجد په وجراو په میکروفون کې مقابله نه سم کولای. خامخا به دغه مقابل رادیو ته پیدا کوم چې دغه فحشا مخه په ونیسم. نو خبره می دا کول چې الته په خارج کې د زنانو دغه حق دی چې دراتل اسکاله اخواته نور دا پر ورورو، پر قریبانو، پر هیڅ چا باندې حق نه دی. او حال دا چې موږ په اسلام کې زنانه، مور، پلار، ورور، قریبان، نږدې قریبان، لري قریبان، پر دې ټولو حق د نفقې لري مؤمنانو. کله چا مور او پلار نه وي، ورونه نه وي، د اکا زامن بي، د اسلام دومره یو مبارک کامل دین دی. تاسو جواب راکړئ چې آیا د شذ په باره کې وځ د اسلام قانون دا پر حق دی
د انسان په ګټه دي که د امریکا او د کفارو؟ راکې جواب. نو مومنانو مسلمانانو دا زموږ د ځوانانو زموږ د بعضی چې دی وای پرمختللي او با تعلیم یافته او باسواده ځوانان دي چې ژر شپېته رقمه کړي پتلونې اغوستي نیکټاهي تړلي وای دا تعلیم یافته اخلاق دي. اخلاق څه دي؟ اخلاق د الله تعالی د کتاب د قران کریم عمل اخلاق دي. مومنانو مسلمانانو نو د کافرانو دغه شیطانی قانون چې الته پر زنانو باندې کوم ظلم کوي دا غواړي چې زما استاد پر د حیاناکه زما استاد کور بی هغه ملکه هغه هم د باندې راو باسي بی ستر بی عزت دغه چې مزدور او فقیر ځنې جوړ کړي لکه د کافرانو زنانو. په کافرانو کې د نکاح ډیر شان نشته، نکاح په دې نه تړي وای په یو پنځه ولسی باندې زناره رسول نو نکاح سکو. الته د بوزو د زنانو په مابین کې فرق نشته، یو شزو یو بوزو غو فرق نه لري. دغه د زنانو او د شذو دغه حق دی. علامه شمع رحمه الله وی په لندن کې ولاړم د تعلیماتو د فارغ خپل د کور خلکو مرا سره وای الته یو کور کې یو سپینسره بوډۍ تقریبا در آیاو کالو اوښته ده. وای دغه بوډۍ گزاره کی نه زوی نه لور نه قریب پر دنیا باندې څوک نشته. وای بیا غزموش کوروالا راو غوښتل ورته ویل چې ستا اولادونه ستا ډوډۍ او خوراک دا ستا ژوند ولګي وژړل چې اولادونه او خوراک او ژوند خو سکه د خپل اولادو د لیدلو ارمان لرم چې خالق خپل زوی او خپل لور ووینم. دا به کافرانو کې د مور او پلار دغه حق دی، د سپینسری او د بوډۍ او د اجانۍ دغه د حقوق حق او دغه بشر دوستي ده. نو دی غواړي چې د خپل شیطانی قانون د زموږ ځوانانو ته زموږ مسلمانانو در انتقال کې بي بي سي کې د شیطانی رادیو بي بي سي وای په کوم ځای کې د الله تعالی په کتاب کې راغلي چې شته د کور نه راوځي؟ په کوم ځای کې راغلي چې د الله تعالی په کتاب کې په قران کریم وقرن فی بیوتکن دا د الله تعالی د کتاب آیات کریمه دی چې شته په خپل کورو کې قرار ونیسي ورېږي کښینی. نو مومنانو مسلمانانو د دې ظالمانو د دې کافرانو د خاصه ملک پر د اسلامي خاوره د ټانګو د تیاری او د بم د ګي आवाज د حمله نه ده. زما استاد ځوان د سپینځري د زنانې د حقوق پر فکر د حقوق پر عقیده د حقوق پر ځړ باندې هم حمله ده. د مسلمان پر اقتصاد حمله ده، د مسلمان پر تعلیم باندې حمله ده. غواړي چې څنګه زموږ د اسلامي خاوره دا کفري قوانین دا شیطانی قوانین دا سیکولر د دې کم سیکولریزم هغه کم قانون چې هر څوک خپل اختیار هغه دلته پکې کې پیدا کی. خو الحمدلله موږ مسلمانانو د هغه مقابله کړې ده. البته الله تعالی اراده به هم نه سوي چې د کافرانو قوانین دلته ټول په ځوانانو زموږ په ولس زموږ په ملت کې هغه پر ځای دغه مقابله د پاره دا مدرسه دا مسجد دا رادیو اسلامی دا دارالحفاظ د مسلمانانو اولادو ته د الله تعالی د کتاب د قران کریم تعلیمات ورغړي. نو چونکی محکمات محترم مفتی حماد صاحب ویل چې د جلسې هغه کوم اجنډا چې و هغه تر کنټرول وتلې و. مرسته ان شاء الله محترم الحاج مولوی مجاهد صاحب هم تاسو وینا وکي. دا ول سره د جلسې اجنډا در کنټرول وتلې و. تقریبا زما د خبرو وخت لسنیمه بجیو هغه د یو لسنیمه بجو ته ورسېدل. نو زه خپل خبرو ته خاتمه ورکوم. الله جل وعلا دې زموږ استاد په دین کې د دینی مرکزونه دینی درسګاوي دغه د دینی تعلیماتو رادیوګان اسلامي رادیوګانی یته پرمختګ ورکړي. مؤمنانو په دغه مدرسه او مسجد په اسلامي رسنۍ پورې تاسو تشبث لاسنیوي وکي. دا زموږ استاد د اسلام د حفاظت کلاوي دي، زموږ د دین د حفاظت کلاوي دي. کوم دغه لاس واخستي مؤمنانو
دغه د ظالمانو کافرانو په کندو په دریابو کې بلوېدلی یو بیا خدای خبر چې موږ به دغه ځای راپورته سوي یو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك